بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو ځل بیا راغلی یو د ورډز برخې ته. انګلیسي ورډز به وایو او معنا د لغتو به وایو. نو ډېر مهم لغت دی. خدای دې وکړي چې زده یې کړئ او ګټه ترې واخلئ. نو ورځو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. بیلو بیلو لاندې. بیلو معنا لاندې. افرید ډر شوی، وېرېدلی. افرید معنا ډر شوی، وېرېدلی. اګري معنا موافق کېدل، موافق. اګري موافق کېدل، یعنې تاسو یو چا ته ووایئ چې آیا تاسو ما سره په دې کار کې موافق یاست، نو اګري وایي موافق کېدلو ته. انګري معنا په غوسه، انګري په غوسه. ارایف را رسېدل. وي ای په اخر کې وي ای ته وګورئ، دا به مونږ په اف سره تلفظ کوو. ارایو به نه وایو، ارایو. دا به مونږ داسې وایو چې ارایف را رسېدل. اټاک حمله کول. اټاک معنا حمله کول. باټم لاندینی، تل، بیخ. باټم معنا لاندې، یعنې د یو شي لاندې برخه، هغې ته باټم وایي. کلیور معنا هوښیار، هوښیار. په دې کې هم سی په کاف تلفظ کېږي. کلیور. سلیور به نه وایي، کلیور هوښیار. کرول ظالم. کرول معنا ظالم. فاینلی بالاخره. فاینلی معنا بالاخره. هاید پټېدل، پټول. هاید معنا پټېدل یا پټول. هانټ ښکار کول. هانټ معنا ښکار کول. باسکټ ټوکری. باسکټ معنا ټوکری. مومنت لحظه، شیبه. مومنت معنا لحظه یا شیبه. مثلا یو چا ته وایئ چې یوه شیبه انتظار وکړه یا یوه لحظه انتظار وکړه، نو داسې به وایئ په انګلیسي کې چې پلیز ویټ ا مومنت. هیله کوم یوه شیبه یا یوه لحظه انتظار وکړه. لیټ ناوخته. لیټ معنا ناوخته. پرامیس وعده کول. پرامیس معنا وعده کول. ریپلی معنا ځواب ورکول. سیف خوندي. سیف معنا خوندي. ټریک چل. ټریک معنا چل. ویل ښه. ویل معنا ښه. نو همدا لغتونه بس دي نن ورځې. ډېر به نه وایو، کم به وایو چې زده یې کړو. نو همدا اوس لاړ شئ یوټیوب ته او ټاک برایټ یو ایس سرچ کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دې یوټیوب چینل کې به نه یوازې انګلیسي بلکې باینانس به هم شروع کوو. موږ به زده کوو چې باینانس څه شی دی، باینانس کې څه ډول موږ تجارت وکړو، د باینانس څخه څه ډول موږ پیسې وګټو. نو له توجه څخه مو نړۍ مننه او هیله کوم ویډیو باندې کامنټس، لایک، شیر کړئ.